د قرآن تلاوت امام احمد بن حنبل رحمت الله تعالی علیه الله جل جلاله په خوب ولیدی بیا یې ورته ویل چې یا الله په دې ټولو طاعتو کې کوم طاعت تا ته محبوب ده او په کوم طاعت تا ته سړی ډېر نږدې کېږي الله جل جلاله ویل یا احمد قرآن وایه قرآن تر ټولو طاعتو ما ته په قرآن خلک ډېر نږدې کېږي روزه کې تلاوتونه کوي کوم ډېر په وس نه یې پوره سوره یاسین خو په ورځ کې یې وارې ختموي سوره ملک ختموي سوره سجده ختموي یا نور داسې سورتونه او کوم ډېر باقاعده تلاوت په وس پوره سپاره سپاره دوې دوې درې درې دا پرون چې کوم چا زه دلته موټر کې راوړم دا یو کنداری حاجي صاحب و پر دا لار خو مجلس واسې باس و نو هغه دا خپل تقسیم اوقات بیاناوه چې دا پلانی وخت پلانی کار کوم پلانی او 4 سپارې قرآن شریف تلاوتوم په شوار اوس دا لا داسې بختور بندګانم او دا په ورځ کې 2 واره ترجمه هم کوي 3.5 ساعته زما ترجمه د هغې ته راځي 1.5 ساعت بل مولوي صاحب کوي هغې ته راځي 4 سپارې قرآن هم تلاوت کوي نو داسې بندګان د الله سته فی ذلک فلیتنافس المتنافسون الله وایي په دغه کې مقابله سره وکړئ د کوڅو مقابلې یې لکه وایي پلانی یې منشي ده پلانی یې پلانی ده زه یې ولې نه یم زه پر هیات یم بل دا مقابلې یې لکه وه الله دی نه دي ویلي چې په کوڅو کې مقابله سره وکړئ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون په دغه کې دې تنافس وکړي یو پر بل باندې دې ځان بالا کړي په ده کې دې مقابله وکړي چې فلانی 4 سپارې قرآن تلاوتوي زه 15 ولې نه کم تلاوت فلانی 200 واره سوره اخلاص قل ولا شریف وایي زه 300 واره ولې ونه وایم ماخستن بستره کې پرېوځي هسې کوم سړی ترې وخته چورت وي تسبیح را وکاږه 10 واره قل ولا شریف ووایه که دې ډېر همت زیاتو 20 واره یې ووایه که دې ډېر زیاتو 10 واره یې ووایه چا چې له قل ولا شریف سره محبت وي د الله جل جلاله له هغه سړي سره محبت وي ځکه دا سوره اخلاص د سوره توحید ده ډېر واره که نور تلاوت نشي کولی ډېر واره د سوره اخلاص وایي قل ولا شریف الحمدلله شریف دې وایي یا نور داسې واړه سورتونه یا غټ سورتونه